سبا جمعه پاکستان، روسیه، چین او امریکا پر افغان سوله خبرې کوي او د طالبانو لیک له سیاسي څیرو یې د مستقیمو مذاکراتو غوښتنه کړې ده. د نیوز پرای چینل لیدونکو سلام ستړي مشئ په موږ کړئ دوه ډېرو مهمو خبرونو ته. سبا جمعه څلور هیوادونه د افغانستان د سولې پر مسله سره جرګه کیږي. د روسیې د ټاس خبري اژانس د راپور له مخې ټاکل شوی چې سبا جمعه د اپریل په 13 د امریکا، روسیې، چین او پاکستان استازي د افغانستان په اړه د توریکا د کانفرنسونو په چوکاټ کې سره جرګه شي. دغه روسیې اژانس د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر د ځانګړي استازي زمیر ګابلوف له خولې لیکلي چې په دې غونډه کې به د روسیې له لوري د خپل د امریکا له لوري زلمی خلیزاد او د چین او پاکستان استازي ګډون کوي. په دې غونډه کې به د افغانستان د سولې پر روانه پروسه او راتلونکي وضعیت خبرې کیږي او ګابلوف ویلي د لیدنې مهمه موخه دا ده چې د سولې بهیر کې خوځښت رامنځته شي او د شته ستونزو د حل لپاره هر اړخیزه همکاري وشي. روسیې تر دې وړاندې هم ویلي چې د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ کوي او هڅه کوي په دغه هیواد کې د روانې جګړې د ختمولو لپاره ګامونه اوچت کړي. او طالبانو ځینې افغان سیاسي څیرو ته د مستقیمو مذاکراتو په موخه لیکونه استولي دي. رسنیو د باوري سرچینو ویلي طالبانو غوښتي په انفرادي توګه له ځینو سیاسي څیرو سره لیده کتې ولري چې له همدې امله یې دوی ته لیکونه استولي او له دوی د مذاکراتو غوښتنه کړې ده. په دې ډله کې یو هم د ملي مسلې عالي شورا رئیس ډاکټر عبدالله دی چې د طالبانو لیک ورته رسېدلی دی. د نوموړي ویاند فریدون خزون د لیک رسیدل ته کړي خو وایي له طالبانو سره د سیاسي څیرو انفرادي مذاکرات د هیواد په ګټه نه دي. د خبره طالبان په دې توګه غواړي د جمهوریت په لیکه کې دریځ درزره پیدا کړي او د افغان حکومت د مذاکراتي ډلې موقف کمزوری کړي. د حکومت ځینې نورو چارواکو هم په څرګندونو کې د نفاق راوستلو لپاره د طالبانو هڅه بللې ده. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چارې.